د مرګ مسافر نمه برخه یا اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا د اسلامی نړۍ غم خورت شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو اورېدل اربیتي په ډېره مینه د عمیر لاس په خپل لاس کې ونیولو او وویل دا چې څه وویل دا به په نن خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. اربیتي وویل عمیر هغه لرې چې برید ښکاري هغه یروشلم دی. عمیر خفه شو او په خفګان یې وویل هو اربیتي چې د هغه حالت ولید پوښتنه یې ترې وکړه ته ولې خفه شوې؟ عمیر یو دم خپل ذهن بدل کړ. نه ما څه بل څه سوچ کولو. تا څه سوچ کولو؟ هېڅ نه. اربیتي وویل آیا ما ته یې هم نه وایې؟ عمیر بیا خفه شو. ما د یروشلم د تیر شوي وخت او راتلونکي باره کې سوچ کولو. تیر شوي وخت او راتلونکی؟ آیا په یروشلم اوس د مسلمانانو حکومت نه دی؟ نه اوس پرې د عیسویانو حکومت دی. اربیته خفه شو او وویل هغه څنګه؟ دا ډېره اوږده کیسه ده زه یې اورېدل غواړم. عمیر غوښتل چې هغه غلطه کړي. راځه چې لاندې ځو دلته اوس نوره هوا ګرمه شوه. اربیتې عمیر د بازو څخه ونیو او ورته یې وویل اول ووایه عیسویانو څنګه د صلاح الدین ایوبي رحمه الله څخه وروسته یروشلم ونیولو؟ عمیر وویل د 1228 عیسوي کال و کله چې د یروشلم او د هغې شاوخوا علاقې چې د هغې آبادي سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په خپله وینې کړې وه عیسویانو ته ورکړل شوې. د عیسویانو نظر د شروع نه په ټول فلسطین و. د صلاح الدین ایوبي څخه وروسته د هغه ورور ملک عادل د فلسطین حفاظت وکړ. کله چې دا مجاهد مړ شو او د صلاح الدین ایوبي غټ حکومت د هغه مختلفو زامنو په منځ کې تقسیم شو نو حکومت کمزوری شو. د عیسویانو لوی پاپ ګریګوري نهم د جرمني پادشاه پریډیرک د فلسطین د حملې کولو حکم وکړ. پریډیرک د یو غټ لشکر سره د جرمني څخه را روان شو. دا لشکر چې برنډزي مقام ته راورسېد نو پریډیرک مریض شو او بیرته واپس لاړ. ګریګوري نهم د سرکش طبیعت خاوند او پریډیرک د عیسوي مذهب څخه خارج کړ. پریډیرک مجبور سو او بیا د فلسطین په لوري حرکت وکړ او په فلسطین یې حمله وکړه. په دې وخت کې د هغه وزرا ملک ناصري نوی حکمران شوی و چې په دې وخت د عمر 20 کاله و. دوی دواړو د پریډیرک مقابله ونه شوی کړی او د سولې تړون یې لاسلیک کړ چې د تړون په اساس یروشلم یا بیت الحم او ناصره غونډۍ ښارونه یې عیسویانو ته حواله کړل. د مسلمانانو سره څو ښارونه جلیل، نابلس، عوز او تبریه پاتې شول. د هغه وخت څخه تر اوسه پورې عیسویانو په یروشلم باندې قبضه کړې ده. عمیر خاموش و. هغه خپل سر ټیټ کړی و. په مخ یې د خفګان علامې ښکار کېدې. اربیتې ترې پوښتنه وکړه یروشلم له دې ځای څخه څومره لرې دی؟ عمیر خپل سر راجګ کړ او وویل 30 میله. ته به تر څو د دښمنانو سره جنګ کوې؟ زه به د خپل مرګ پورې د یو داسې حکمران، داسې مجاهد، داسې سپاه سالار انتظار کوم چې د مسلمان امت حفاظت وکولی شي، داسې یو بند جوړ کړي چې ماتېدل یې ناممکنه وي. دا مسکن به د هغه امانت وي. دا مسکن به زه هغه ته حواله کوم. د هغه په پوځ کې به د یو نمرک پوځي په حیث جنګېدل خوښوم. کاش چې اوس صلاح الدین ایوبي ژوندی وی هغه به لیدلی وای چې په څومره خوارۍ او سخت محنت څخه وروسته هغه ځایونه چې د فتح کړي اوس په هغه کې دښمن ځان ته منظم حکومتونه جوړ کړي دي. په خدای جل جلاله قسم که اوس صلاح الدین ایوبي ژوندی وای هغه به د خپلې درنې تورې داسې ګزارونه په دښمن کړي وای چې د یو طرف څخه بل طرف ته به د ګیدړانو په شان منډې وهلې. اربیتې خپل مخ بل طرف ته کړ. د سترګو څخه یې اوښکې بهېدلې. عمیر وویل اربیتې راځه لاندې ځو. اربیتې خپلې اوښکې پاکولې. په مینه یې د عمیر په طرف کتل. د هغه لاس یې په خپل لاس کې ونیول او د برید څخه لاندې روان شول. عمیر او اربیته د برید څخه لږ لرې وو چې مخامخ هوازن په ډېرې تیزۍ سره روان و. عمیر ته نږدې راغی، د خپل آس څخه کوش او وویل زما امیره یوه عیسایي جنۍ تا سره لیدل غواړي. عمیر په تشویش سره پوښتنه وکړه هغه څوک ده؟
او د چا سره راغلی ده؟ اوازن د خپل آس واګې ونیولې د عمیر او اربتې سره روان شو. هغه جاسوس ځان سره راوړی ده چې مخکې د صلیبیانو حملې خبر را کړی و. هغه جاسوس ویل چې د صلیبیانو د حملې خبر همدې جنۍ ورکړی و. هغه وایي چې هغه ښه صحیح پیژني او همیشه صحیح اطلاعات راکوي. هغه د دې ضمانت کوي چې جنۍ اعتباري ده. عمیر څه سوچ کول او وویل آیا تا ورسره خپله خبرې کړې دي؟ هو ما ورسره خبرې کړې دي. آیا تا ترې پوښتنه وکړه چې چیرته اوسیږي؟ هغه زموږ د مسکن څخه 15 میله د یروشلم په طرف په یوه زړه کلیسا کې اوسیږي. هغې سره یو زوړ راهب هم اوسیږي. زموږ جاسوس ویل چې هغه راهب هم د اعتبار وړ دی. عمیر په زورو سوچونو کې ډوب شو. آیا هغه نجلۍ هم راهبه ده؟ هو هغه هم راهبه ده. تا د هغې نه د نوم پوښتنه کړې ده؟ هو هغه خپل نوم مریانه ښایي. هغه او د پلار نوم یې شیبه دی. زموږ جاسوس وایي چې هغه زوړ راهب د هغې حقیقي پلار دی چا سره چې په کلیسا کې اوسیږي. دواړه لور او پلار د مسلمانانو سره مینه لري او زموږ لپاره جاسوسي هم کوي. عمیر اندېښنه وښودل. ویل آیا دا ممکن نه دي چې عیسایانو ته هم زموږ جاسوسي کوي؟ له دې وجې له دواړو خواو څخه خپل انعامونه اخلي. هوازن د هغه خبره ونیوله. زما امیره داسې امکان نه لري. ما او ابنواس د هغې سره خبرې کړې دي. د هغې په خبرو کې خلوص، مینه او همدردي ښکاري. ما ته هغه کومه مظلومه جنۍ ښکاري. د مسلمانانو سره مینه لري. هوازن خاموشه شو ځکه چې کور ته اوس نږدې شوی و. کله چې عمیر کوټې ته داخل شو دننه ابنواس، کولان، هموار او مریانه ناست و. مریانه د عمر لحاظه 14 کلنه ښکار کېده. هغې غټ سور رنګه ویښتان درلودل. راهب سپین لباس یې اغوستی و او په سر یې سپینه خولۍ وه. په غاړه کې ځلېدونکی صلیب اچولی و. ابونواس د عمیر په طرف اشاره وکړه. دا زما علي سالار دی. مریانه مسکی شو او وویل عمیر بن خزام په خوا کې یې ښځه ده چې اربیته نومیږي. اربیتې، کولان او هموار سره خوا کې کېناستل. عمیر د ابونواس سره کېناست او وویل ته زما ښځه څنګه پیژنئ؟ میریانه په ډېرې بې پروایي سره ځواب ورکړ. څرنګه چې ستا پوځیان تا پیژني همداسې زه هم تا پیژنم. زه ستا زیاتره جاسوسان ما پیژني. هغوی ته د عیسایانو باره کې معلومات هم زه ورکوم. زه خپل ځان ستا د لښکر یو سپاهي ګڼم. ما تاسو ته یو مهم خبر راوړی او یو ضمانت هم تاسو نه اخلم. څنګه ضمانت؟ ستاسو لپاره جاسوسي کوم. که کله زه هم عیسایانو بندي کړم نو تاسې به زما د خوشي کېدو او حفاظت بندوبست کوئ. زه ستاسو د حفاظت ضمانت درکوم. آیا تاسو ماته د دې اجازه راکوئ چې په آینده کې مهم اطلاعات ستاسو د جاسوسانو په ځای تاسو ته خپله واوروم؟ ځکه چې زه به مطمئنه شم چې زما اطلاعات تاسو ته در رسیږي. تا ته د دې اجازه ده چې ته کله هم وغواړې زما مسکن ته راتللی شي. زه به خپلو جاسوسانو او حفاظت کوونکو ته ووایم اوس هغه مهم خبر ووایه. میریانه په پریشانۍ سره وویل تېره شپه یروشلم کې د شاوخوا ځایونو ټولو راهبانو مجلس راغوښتل شوی و چې زه او پلار مې هم پکې شامل وو. په دې مجلس کې وویل شول چې پاپ اعظم ګریګوري غواړي چې نوي صلیبي جنګ شروع کړي. اروپا کې مختلفو ملکونو ته په جنګ کې د شریک کېدلو حکم کړی دی. تر اوسه چې کومو پادشاهانو په جنګ کې برخه اخیستلو وعده کړې ده په هغې کې د فرانسې او انګلستان پادشاهان شامل دي. د دې نه علاوه هیلوغ، امیر برکندري، رینو، ویکا، بادشاه، امیر چشن، هنري، امیر برکلني او امیر وریس شامل وو. دوی د جنگ تیاریانې شروع کړي دي. هغوی به ټول فلسطین د قبضې کولو اراده کړې. شباب حکم کړی دی چې ټول راهبان دې خپاره شي د مسلمانانو جاسوسي دې وکړي. عمیر په خفګان سره وویل یروشلم خو د اول نه د هغوی سره دی. اوس هغوی د مسلمانانو څخه څه غواړي؟ ټول فلسطین؟ عمیر خپل سر راجګ کړ او وویل زه ستاسو څخه مننه کوم. په دې وخت اطلاع راکړه. د څه مننه؟ دا زما په فرایضو کې شامل دي. عمیر د هوازن په غوږ کې څه وویل. هغه جګ سو او بهر لاړ. لږ وروسته چې بیرته راغی د هغه په لاس کې یوه کڅوړه وه. عمیر د هوازن څخه کڅوړه راواخیسته، د میریانه په لاس کې کېښود. دا یو وړوکی شانته انعام ستاسو به په کار راشي. مریانې په احتجاج سره وویل ما د کوم انعام لپاره تاسو ته جاسوسي وعده نه درکړې. عمیر مسکی شو. د ابونواس نه یې پوښتنه وکړه د دې لپاره دې د ډوډۍ بندوبست کړی او که نه؟ میریانې خپله وویل کولان او هموار مخکې زما ډېر خدمت کړی. اوس زه ځم. میریانه جګه شوه. ټول جګ شول. بهر راغلل. عمیر، هوازن او ابونواس ټول د میریانه سره د کلا تر بهره پورې راغلل. میریانه خپل آس باندې سپره شو. وویل د نوي صلیبي جنګ په صورت کې به ستا رویه څنګه وي؟ عمیر د هغې د آس په ورمیږ لاس کښېښود او وویل زه به په دې باره کې د شام حکمران ملک ناصر سره خبرې وکړم. میریانې پوښتنه وکړه مصري حکمران سره ولې خبرې نه کوې؟ مصري حکمران الملک
مصالح نوې په تخت ناست دی. تر اوسه زما ورسره رابطه نشته. د دې نه علاوه د هغه سپر سالار فخرالدین او د هغه نایب سالار قطز دواړه زما مخالفین دي. هغوی زما مسکن نه خوښوي. هغوی وایي دا په یو ملک کې د ننه بل ملک دی. هغوی به تر اوسه زما خلاف ډېر څه کړي وو، لیکن د سمرقند نه بخارا څخه راغلي عربان چې مصریان ورته د نیل فن غلامان وایي ټول زما سره مینه لري چې د زرګونو په تعداد مصر کې میشت دي. زه د هغوی د قافلو حفاظت کوم تاتاریانو څخه. هغه دواړه ډارېږي که زما خلاف یې څه وکړل نو د نیل سپین غلامان به بغاوت وکړي. میریانه په خفګان سره وویل مصر کې داسې یو شخص شته چې هغه تا سره ډېرې زیاته مینه لري. عمر وویل ایا ستا اشاره رکن الدین ببرس په طرف کې ده؟ هو، هغه یو رښتینی مسلمان، همدرد، ورور او د غرونو په شانتې سخت سپاهي دی، لیکن تر اوسه د هغه په لاس کې اختیارات نشته. میریانه خاموشه شوه او خپل آس یې چارګام کړ. عمر، ابنواس او حوزن بیرته د خپل کلا په طرف را روان شول. درې واړه د کلا څخه لږ لرې وو چې کله کلا کې دننه د ډولونو اوازونه واورېدل شول. درې واړه په منډه کلا ته داخل شول. ګوري چې هشام د هغوی په طرف را روان دی. عمر ته نږدې سو او وویل امیره، تاتاریانو د تلیم کلا محاصره کړې ده. جابر او رباح د مرستې غوښتنه کړې ده. عمر ځواب ورنه کړ. لبیک یې وویل او د خپل کور په طرف روان شو. ابو نواس او حسن د هغه شاته روانو. عمر د خپل کور مخکې برج ته پورته شو او خپل دواړه لاسونه د خولې شاوخوا ته کښېښودل او په زور اواز سره یې وویل الصاعقه الزیب لهب الاسد الحرور. د کلا څلور طرفه برج کې پیرا کوونکو همدا نومونه تکرارول: الصاعقه، الزیب، اللهب، الاسد، الحرور. د کلا څلور طرفه برج کې پیرا کوونکو همدا نومونه تکرارول چې د هغوی په جواب کې عربان، ترکان او بربریان د خپل وسلو سره د کلا څخه بهر راووتل او لبیک لبیک یې وویل. عمر چې کله کوټې ته داخل شو، اربیتا له مخکې څخه ولاړه او په پریشانۍ سره یې پوښتنه وکړه: عمر، دا څه شوي دي؟ عمر په دیوال باندې زوړند زغره راواخیستله او وایې غوښتل. ویې ویل تاتاریانو د تلیم کلا محاصره کړې ده. جابر او رباح د مرستې غوښتنه کړې ده. اوس زه د لښکر سره کوچ کوم. اربیتا خاموشه شوه. عمر ځان په وسله سنبال کړ او د خپل آس سره بهر راغی. هلته ابنواس، حوزن او هشام ولاړو. عمر هشام د مسکن سالار مقرر کړ. ابنواس او حوزن یې د ځان سره د کلا نه بهر کړل. ټول لښکر د هغوی په انتظار ولاړو. درې واړه د لښکر مخې ته راغلل چېرته چې شیبان د مخکې څخه د خپلو جراحانو ډلې سره ولاړ و. عمر لښکر ته د کوچ حکم وکړ. لښکر روان شو. ګوري چې میریانه په یوه جګه غونډۍ ولاړه ده. خپل لاس یې الوداع لپاره خوځاوه. تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا، تر پیدا کړم مسافر د مرګ په نوم باندې بیا. رب د قهر د پری بیا ځلې ناورین راولا، ناورین راولا. د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو، تاتاریانو د تلیم کلا د محاصرې څو ورځې کېدلې. د مرګ مسافر په داسې انداز سره خپل دفاعي جنګ کولو که د کلا فتح کول ناممکن نه دي خو مشکل و. دواړو خواو څخه اور لګېدونکي غشي ویشتل کېدل. داسې معلومېده چې د اسمان څخه اور راورېږي. رباح په برج ولاړو. ناڅاپه یې سترګې په هغه لاره ولګېدې چې د موصل طرف ته وه. هغه ولیدل چې په لاره کې د ځمکې څخه تر اسمانه پورې ګردونه دي چې ورو ورو د تلیم کلا په طرف نږدې کېږي. رباح په غور سره هغه طرف ته وکتل. ګوري چې خپل لښکر یې را روان دی. د ټولو څخه مخکې عمر ځلېده چې په لاس کې لوڅه توره د هغه شاته ابنواس او حزن او د هغوی شاته د مرګ مسافر لښکر ښکار کېده. د بل برج په طرف یې مخ واړولو او په زور سره آواز وکړ: جابره، جابره، هلته وګوره، هغوی راغلل، هغوی راغلل. جابر، زموږ امیر راغی، د مرګ مسافرو لښکر سره راغی. جابر د برج څخه سر راجګ کړ. عمر د خپل لښکر سره د توپان په شانتې را روان و. جابر خپل پوځیانو ته په چغو سره وویل: ملګرو، زموږ پوځیان راغلل، زموږ امیر زموږ مرستې ته راغی، هغوی په تاتاریانو حمله کوي. ځواب کې د کلا جنګیالیو په نوي جوش سره د الله اکبر نارې اوچتې کړې. جابر د خپل لښکر په طرف وکتل. د هغه په سترګو کې اوس د خوشحالۍ اوښکې ښکاره کېدې. جابر خپلې اوښکې پاکې کړې. خپل دواړه لاسونه یې د اسمان په طرف جګ کړل او په ډېرې عاجزۍ سره وویل: ای د دواړو جهانونو مالکه، ای د ځمکې او اسمان پیدا کوونکې، ستا شکر دی بیا د تلیم کلا
خبهر تاتاریانو په طرف وکتل، په ټول زور سره یې چیغې کړې، ای ظلم کوونکو، نن ستاسو د حساب ورځ ده، موږ چې د چا انتظار کوه هغه راغی. نیم کلا ته چې لښکر نږدې سو، د عمر په اشاره لښکر صفونه جوړ کړل، په داسې شکل لښکر صفونه جوړ کړل لکه چې په زنځیرونو باندې یو بل سره تړل شوي وي. ټولو د تکبیر نارې اوچتې کړې او په تاتاریانو یې حمله وکړه. ټول تاتاریان د لښکر هغه طرف ته راټول شول کوم طرف ته چې عمر حمله کړې وه، خو عمر په داسې تیزي سختۍ سره حمله کوله چې تاتاریان یې په شاتګ ته مجبور کړل. تاتاریان د کلا دیوال ته نږدې شول، د مرګ مسافرو تاتاریانو سره د هغو زناورو په څېر رویه کوله، د حلالېدو وخت یې رارسېدلی وي. جابر او رباح د کلا دیوال په سر مشره وکړه او په منډه لاندې راکوز شول. ټول تاتاري لښکر د عمر سره مقابله کوله، نو هغوی د کلا غټه دروازه خلاص کړه. خپل 3000 جنګیالي سره په تاتاریانو د شان حمله وکړه. اوس مسلمانانو تاتاریان په ډیر تیزۍ سره کمول. په کلا کې محاصره جنګیالیو د محاصرې پوره کفاره ادا کوله. په ډیرې تیزۍ سره د تاتاریان سرونه د بدن څخه لرې کول. تاتاریان لیدل چې د مرګ مسافرو په جنګېدو کې د هغوی د محاصره کولو کوشش کوي، نو په هغې وخت کې د ماتې آثار ښکاره شول. په شاتګ یې شروع کړ. په همدې وخت کې عمر د تاتاریانو منځ ته رارسېدلی و او په لوړ غږ یې وویل، مجاهدینو، تاتاریان ظالمان دي، مخکې راشئ، نن د تاتاریانو د حساب ورځ ده. د عمر پیغام د لښکر یو سر څخه بل سر ته په ډېرې تیزۍ سره ورسېده. د مرګ مسافرو په نوي جوش او جذبې سره حمله وکړه. لمر چې کله په کښته کېدو، د مرګ مسافرو خپلې تورې صفا کولې او په خپلو تږي کې ایښودلې. جابر او رباح خپل اسونه په منډه کړل او عمر ته نږدې راغلل. جابر او رباح په خوله څه هم ونه ویل، خو خپلو درې واړو سالارانو ته په داسې انداز وکتل چې په هغې کې د مینې، خلوص او عقیدت اثار له ورایه لیدل کېدل. بیا د عمر اواز واورېدل شو. جابر ته یې وویل، جابره، د جنګیالیو د ارام بندوبست وکړه، سبا سهار به موږ بیرته کوچ کوو. ټول لښکر کلا ته داخل شو. د زخمیانو مرهم پټۍ وشوه. شهید شوو جنګیالیو ته د کلا څخه بهر قبرونه وایستل شول او همدلته دفن شول. لښکر صرف یوه شپه په کلا کې تېره کړه. په دویمه ورځ عمر، جابر او رباح ته نوي هدایات ورکړل. ابونواس او حزن د ټول لښکر سره واپس بیرته خپل مسکن ته کوچ وکړ. محمود غزنوي تر عباسن راولا، عباسن راولا، د اسلامي نړۍ غم خوره تل شاهین راولا، شاهین راولا. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا. محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم، محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو، لمر پرېوتلو د لمر اخري وړانګې لیدل کېدې چې عمر خپل مسکن ته داخل شو. عمر چې کلا ته داخل شو، هشام رامنډې کړې او د عمر د آس واګې یې ونیولې. عمر د آس خراکو شو، د هشام په اوږه یې لاس کېښود او ویې ویل، زما څخه د تګ وروسته خو کومه حادثه نه ده شوې؟ نه امیره، کومه حادثه نه ده شوې. د دمشق څخه یو قاصد راغلی دی، ما هغه په میلمستون کې کېنولی دی. هغه تا سره لیدل غواړي. د شام د بادشاه کوم پیغام یې راوړی دی. هغه په ډېر بې صبرۍ سره ستا انتظار کوي. آیا زما د راتلو خبر هغه ته شوی دی؟ هو، ما ورته ستا د بیرته رارسېدو ویلی دي، نو زه غواړم چې هغه سره وګورم. هشام په التجا سره وویل، تاسو لاړ شئ، ډوډۍ وخورئ، جامې بدل کړئ، لږ ساعت لپاره آرام وکړئ. تاسو ستړي یاست. ته زما د ستړیا فکر مه کوه، زه د هغه سره خبرې کوم. ته د جنګیالیو د ډوډۍ بندوبست وکړه، زه هغه سره ګورم. عمر د ابونواس او حوازن په طرف اشاره وکړه او وویل، تاسو دواړه هم ما سره راځئ. ابونواس، حوازن او عمر درې واړه میلمستون ته داخل شول. دننه د دمشق راغلی قاصد ناست و. درې واړو ورسره په وار وار سړیمشې وکړل. عمر ترې پوښتنه وکړه، تاسو د دمشق څخه موږ ته کوم پیغام راوړی دی؟ قاصد په ډېره مینه عمر طرف ته وکتل، وویل، آیا تاسو سالار عمر بن حزام یاست؟ هو، زه عمر بن خزام یم. قاصد په احترام سره بیا جګ شو او له عمر سره بیا ستړي مشې وکړل. شاید تاسو د جنګ څخه سیده دلته راغلي یاست. ستا په مخ ګردونه دي، تا خپلې جامې هم بدلې نه، په وینو رنګ دي. زه یو سپاهي یم او سپاهي سره همدا جامې خوند کوي. ته ووایه، تاسو د دمشق نه ما ته څه پیغام راوړی دی؟ قاصد د سویل په ځای ابونواس او حوازن ته کتل. عمر بیا وویل، دا دواړه زما جنرالان ابونواس او حوازن دي. زما یوه خبره هم له دوی څخه پټه نه ده. ته چې څه ویل غواړې هغه ووایه. دا دواړه زما موټي دي او ته پوهېږې چې موټي د بدن څخه نشي بېلېدلی. ووایه، تا څه ویل؟ ما د شام د بادشاه ملک الناصر داود یو خواست راوړی دی. څرنګه خواست؟
ملک ناصر غواړي چې په یورشلم باندې حمله وکړي ستا مرستې اړتیا لري. عمیر سر ټیټ کړ په سوچونو کې ډوب شو. قاصد په ډیر غور سره د عمیر په طرف کتل. قاصد ترې پوښتنه وکړه تا زما د خبرې جواب رانه کړ. عمیر سر جګ کړ. قاصد په طرف یې وکتل او وویل آیا مصر او شام خپل اختلافات نشي هیرولی؟ یو متحد طاقت نشي جوړېدلی چې په شریکه باندې په یورشلم باندې حمله وکړي ځکه چې دواړه پاچاهان د تره زامن دي. قاصد په خفګان سره وویل دا امکان نه لري. د مصر او شام داسې اختلافات دي چې ختمېدلی نشي. عمیر په پریشانه لهجه وویل نو بیا دا د مسلمانانو بدقسمتي ده چې د یو طرف نه د تاتاریانو د ظلم او وحشت لاندې دی، له بلې خوا د صلیبیانو زور دی چې هر وخت د مسلمانانو د مړه کولو کوشش کوي. بله دا چې حسن بن صباح او د هغه پیدایان هر وخت مسلمانانو ته نه جبرانېدونکي مشکلات پېښوي. قاصد په ډېرې مایوسۍ سره وویل آیا زه دا وګڼم چې تاسو زموږ سره مرسته نه کوئ؟ نه، عالم اسلام کې هر چیرته چې څوک د اسلام د لوړوالي لپاره کار کوي زه ورسره مرسته کوم. تاسو ملک الناصر ته ووایاست چې تر څو زموږ په کڅوړه کې غشي او بدن کې وینه وي موږ به د خپلو دښمنانو سره جنګ کوو. قاصد په ډېر عقیدت سره عمیر په طرف وکتل او وویل تاسو په بدې جنګ کې زموږ رهنما یاست. موږ ټول د قدرت د رهنمایي محتاج یو. جنګ تیاري لپاره تاسو د څه ضرورت وي؟ موږ غریب ساده او بې ضرورته انسانان یو. زه او زما جنګیالي د غفلت په خوب بیده نه یو. تاسې به هر وخت موږ د جنګ لپاره آماده وګورئ. په کلا کې د وسلې جوړولو بټۍ هر وخت ګرمه وي. زما د جنګیالیو په اسونو باندې هر وخت زنونه پراته دي. قاصد په ډېر احترام سره وویل تاسې عظیم شخصیت یاست. عمیر په ډېرې سادګۍ او عاجزۍ سره ځواب ورکړ زه د قدرت یو سپاهي یم او زما ملګري زما د سبا ورځ توشه ده. موږ د زندګۍ د مرګ په راز پوه شوي یو. قاصد په ډېر غور سره لیدل او بیا یې وویل تاسو لومړی جنرال یاست چې په لیدو او خبرو کولو کې مو خوند پروت دی. زه صرف یو سپاهي یم. ماته اوس رخصت راکړئ سهار ته به لاړ شئ. نه، ما د څو ورځو ستا انتظار کوه. الله جل جلاله شکر دی چې تاسو په خپل مقصد کې کامیاب شوي یاست. زه غواړم چې دمشق ته ژر لاړ شم او نن شپه ما د خپل سفر ډېره حصه وهلې وي. عمیر جګ شو. څلور واړه د باندې راغلل. د عمیر جنګیالي د باندې ناست و. خپل پخواني داستانونه یې ویل. قاصد وویل ستا څومره ښایسته ماحول دی، ستا له ځایه مې د تلو زړه نه کېږي. عمیر په خندا سره وویل زما جنګیالي آزاد دی، دلته څه مشکل نشته. دلته هره ورځ ډوډۍ نه وروسته همداسې جنګیالي ناست وي او خپل پخواني داستانونه وایي. هشام هغه وکتل په منډه راغی. کله چې هغوی ته نږدې ورسېد عمیر ورته د قاصد د آس راوصلو وویل. عمیر اواز نږدې بل سپاهي واورېد. په منډه لاړ او آس یې راوړ. عمیر، ابو نواس، حوازن او هشام قاصد د کلا نه بهر رخصت کړ او بیرته واپس کلا ته راغله. عمیر خپلې کوټې ته راغی. په دیوال یې مشال لګېدلی و. اربیته د کوټې منځ کې ناسته وه. په ډېرې بېصبرۍ سره د عمیر انتظار کوه. څنګه چې عمیر کوټې ته داخل شو اربیته راجګه شوه. عمیر په خپل ځای ودرېد. اربیتې عمیر ته وویل د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې اربیتې عمیر ته څه وویل دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنو حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. محسن احسان سترګي پلارا لمدو ولاړم. د پاکون کې